په دې صورت کې هم الله رب العالمین رد کوي په هغه چا چې څوک د قیامت نه انکار کوي، او الله تعالی د قیامت د راتګ د پاره دلائل په دې صورت کې په ناشنا انداز سره بیانوي چې قیامت دا حق دی. یوه ورځ داسې را روانه ده چې تاسو ټول به انسانانو الله رب العالمین ته به راجمع کیږئ او هر انسان سره به د خپلو اعمالو مطابق حساب به کیږي. د صورت مختصر مطلب هغه دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو باندې، الرحیم او خاص مهربان دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون، عما د سبارک يتساءلون تپوسون کوي دا مشرکان د مکه او دا کافران د یو بلنا د سبارک تپوسون کوي دا خلقا عن النبأ العظیم پبارا د لوی خبر کې، عن النبأ پبارا د خبر العظیم لوی کې، الذي هغا هم چې اغوی فيه پاغی کې مختلفون اختلاف کون کې دي. عما يتساءلون، عما د کافرو په خپل منځ کې د یو بل نه تپوس کو چې دا پیغمبر دی چې دا دین راوړی دا څه قیامت نه کوي، دا قیامت دا پکې لاسي، او یا دا قرآن چې راوړی دا قرآن دا څه شی دی. په دې باره کې به د یو بل نه تپوسونه کول، او د دوی دا تپوس چې و اسې فضول تپوسونه وی کول، ځان پویا ولی مقصد نو چې ځان پوهه کی. سوال کول د ځان د پوهې د پاره دا کمال دی او دا عبادت د الله رب العالمین قرآن کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای زما بندگانو که نه پوهیږئ تاسو د علماو نه د حق پرستو خلکو نه تپوسونه کوئ چې دا مسله به څنګه وي. خو دې کافرو په ذل تپوسونه کول ځان د پوهې د پاره نه و. تپوسونه څه باره کې وعن النبأ العظیم په باره د هغه لوی خبر کې. لوی خبر د دې نه یا مراد قرآن دی. قرآن یو لوی خبر دی د الله د طرفه. نبأ خبر دی چې الله خپل نبی ته ورکړو. که د قرآن باره کې تپوسونه شي نو دوی پکې اختلاف داسې کو چې چا به ویل چې دا سحر دی، چا به ویل دا قرآن دا شعر دی، چا به ویل کذب دروغ دی. دا اختلاف د دوی په خپل منځ کې داسې و. دویم د نبأ یعنی د دې غټ خبر باره کې تپوس کوي دا غټ خبر څه شی دی. غټ خبر دا د قیامت باره کې چې انسانان به دوباره را ژوندي کېږي، بعث بعد الموت. دا انسانان فضل پیدا نه دي، دا به خامخا دوباره را پورته کېږي او الله رب العالمین به ورسره حساب کوي. نو که بعث بعد الموت شي دا معنا هم صحیح ده، ځکه د قیامت هم ډېر یو غټ خبره دی دا. نو د دوی اختلاف پکې داسې و چې دوی به انکار کو، چا به پکې شک کو په دې کافرو کې. څوک داسې و چې هغوی به ویله چې دا بعث به د لږ ټیم دپاره کېږي بیا به ختمیږي، لکه عام دا څاروي چې الله بیا راپورته کي
او کم څاروي چې په بل څاروي باندې ظلم کړی وي بدل به ترې واخیستی شي بیا به ترابا خاورې خاورې به شي. اختلاف د دوی پکې دا و. خو الله رب العالمین د دوی باره کې فرمایي چې دوی به پوه شي چې کله یې په خپلو سترګو ویني دا قیامت او دا اسمان راغورځېږي او دا ځمکه خوځېږي زلزلې راشي بیا به دوی ته پته ولګېږي. اوس خو دوی نه پوهېږي، ځانونو نه یې جاهلان جوړ کړي دي د کافرو باره کې. مونږ او تاسو ته پکې درس دا دی عزیزانو چې د قیامت ورځ حقه ده. قرآن د الله حق کتاب دی. یو ورځ به ټول انسانان الله رب العالمین ته راپورته کېږي. الله به ورسره حساب کوي چې څوک د جنت حقدار و جنت له به ځي او چې څوک د جهنم مستحق و هغه به جهنم له ځي. نو رب العالمین فرمایي عما یتساءلون د څه باره کې دوی تپوسونه کوي د یو بل نه. د څه باره کې؟ فضول تپوسونه کوي او ځان پوهولې مقصد نه وي دا کافران. عن النبأ العظیم، عن النبأ په باره د هغه خبر لوی کې چې هغه د قیامت ورځ ده، دوباره انسانان را ژوندي کېدل دي. د صورت مقصد هم دا دی. یا په باره د قرآن کې الذي هغه هم چې دوی فيه په هغې کې مختلفون اختلاف کوونکي دي. څوک وایي قیامت به قایمېږي، څوک وایي نه، څوک ته انکار کوي بالکل یې مني نه، اختلاف په دې معنا باندې. او څوک وایي چې د لږ وخت دپاره به قیامت قایم شي بیا به حساب کتاب به نه وي. دا به د کفارو عقیدې وي. الله رب العالمین په دې صورت کې ډېر دلایل ذکر کوي چې د قیامت ورځ هغه حق ده. کلا سیعلمون، رب العالمین فرمایي کلا هیڅ چیرې دا اختلاف نه دی پکاره. سیعلمون زر دی چې دوی به پوه شي، دوی ته به معلومه شي بیا چې دا د قیامت ورځ دا حقه ده او که نه ده. ثم کلا، ثم بیا کلا هیڅ چیرې دا بې ځایه تپوسونه نه دي پکار. سیعلمون زر دی چې دوی به پوه شي، زر دی چې دوی به پوه شي. الله رب العالمین دو ځل ذکر کو کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. ځکه یو دوی بې ځایه تپوسونه کول او بل اختلاف کوون. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې تاسو به بیا پوه شئ چې کله دا عذابونه تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ. او په دې کې سخت وعید او دمکی ده. لکه عام په دنیا کې هم یو طاقتور سړی، یو بادشاه، یو د قوت والا سړی چې چاته ووایي چې زه به در سره پوه شم، نو په دې کې ډېر سخت تهدید، دمکی او زورنه ده. نو الله رب العالمین هم فرمایي چې تاسو به پوه شئ چې کله تاسو په خپلو سترګو دا قیامت وینئ. اشاره ده دې خبرې ته چې قیامت راتګ دا یقیني دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. په دې ځای کې الله رب العالمین یو لس انعامونه ذکر کوي او مقصد په دې انعامونو کې دا دی چې د الله رب العالمین قدرت هغه موږ ته ښایي چې رب کائنات څومره قادر ذات دی چې موږ به دوباره را ژوندي کولی شي. په دې ډېر قادر دی. ځکه چې رب العالمین قادر دی په ډېرو غټو غټو کارونو باندې. لکه دا ځمکې پیدا کړې ده او دا یې غوړولې ده. دا ځمکه څومره یو عظیم مخلوق دی. بیا دا غرونه رب العالمین پیدا کړي، دا یې په دې ځمکه کې نال کړي په شانته د میخونو. تاسو یې پیدا کړي ای انسانانو،
دا په اربونو مخلوق د دوو انسانانو نه الله رب العالمین پیدا کړي ستاسو لپاره د خوب بندوبست کړي خوبونه درله پیدا کړي شپې پیدا کړي ورځې پیدا کړي دا بر و اسمانونه رب العالمین مضبوط مضبوط اسمانونه نور او سپوږمۍ او باران را ورول د ځمکې نه دارنګې شنکیات او نباتات را ټوکول باغونه الله رب العالمین جوړ کړي دا ټول لس نعمتونه چې دا کې تاسو سوچ وکړئ چې دا الله څنګه جوړ کړي نو دغه شان به دوباره هم تاسو بیا راژوندي کړي دې کافرو به ولې انکار کوو د دوی عقلونو د دوی دماغو دا خبره نه منله چې انسان د مړ شي او دوباره د بیا راژوندی شي دا څنګه کیدی شي دا خو ناممکنه ده الله په دې معنی دلایل پیش کوي چې یو شیز نه وي د هغې پیدا کول سخت دي که نه چې یو شیز وي او دوباره یې بیا دوباره راژوندی کړي د انسان د عقل مطابق الله داسې شیزونه پیدا کړي چې موجود هم نه لکه اسمانونه ځمکې بوټي کاڼي غرونه دا ټول الله پیدا کړي نو تاسو خو یو ځل پیدا شوي دوباره راژوندي کول خو ډېر اسان دي نو رب العالمین فرمایي نعمتونه هم دي پکې او په نعمتونو کې مطلب دا دی چې د رب العالمین قدرت هغه مونږ ته راښکاره شي عامو انسانانو ته رب العالمین فرمایي ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض آیا نه ده ګرځولې مونږه دا ځمکه مهادا غوړېدلې دا یو قدرت د رب العالمین چې دا ځمکه ولې مونږه وړولې نه ده مهاد اصل کې ویل کېږي د آرام او د سکون زیته لکه د مور غیږ دې ته مهد ویلی کېږي دغه شان دا ځمکه دام د انسانانو دپاره الله رب العالمین د آرام او د سکون یو ځای ګرځولی دی دا څومره لوی قدرت د رب العالمین اول په دې ځمکې په دې پیدایش کې سوچ کوه چې داسې ناشنا ځمکه رب العالمین پیدا کړې دویم الله رب العالمین قابل د دې ګرځولی دی چې انسان پکې ژوند کولی شي دې ته قدرت د رب العالمین وایي والجبال اوتادا او غرونه میخونه یعنی پیدا کړي دی رب العالمین الجبال غرونه اوتادا میخونه دا ځمکه خوځېدله روایاتو کې راغلي د دې دپاره الله رب العالمین دا مضبوط مضبوط غرونه دا پکې پیدا کړل چې دا ځمکه نه خوځي دا څومره غر چې تاسو ته ښکاري او موږ او تاسو ټولو ته چې دا څومره اوچت اوچت غرونه دي دومره دا په دې ځمکه کې هم دننه پراته دي د میخ په شان لکه په میخ باندې چې یو لرګی هغه مضبوطولی شي د بل لرګي سره دغه شان الله رب العالمین په دې غرونو باندې دا ځمکه د خوځېدو نه محفوظه ساتلې او دا ځمکه پې مضبوطه کړې ده والجبال اوتادا حرکات پکې نه راځي نو په دې غرونو کې تاسو سوچ وکئ څومره ناشنا قدرت د رب العالمین داسې داسې مخلوق الله پیدا کړی وخلقناکم ازواجا او پیدا کړی مونږ تاسو ازواجن جوړې جوړې پیدا کړی مختلف قسمونه مختلف شکلونه جوړونه مراد مختلف قسمونه الله رب العالمین پیدا کړي په انسانانو کې مختلف اقسام دي تور دي سپین دي لنډ دي اوږده دي دارنګې د مخ په دې کیفیت کې هم فرقونه شته بعضې که خیال هم کړی دا پوزې دا چیتې چیتې شانتې وي لکه دا انډونیشیا ملیشیا فلپاینه داسې مخلوق هم الله پیدا کړی او بعض عام لکه عادي مونږ او تاسو چې یو دې ټولو کې د الله رب العالمین د قدرتونو نښې دي انسان به سوچ کوي چې رب العالمین په څومره ناشنا انداز کې د انسانان پیدا کړي یا ازواجن نه مراد جوړه جوړه معنا دا ده
چې نارینه او زنانه تاسو پیدا کړی، یو شان انسان دی، یو شان باډی ده، یو شان لاسونه، یو شان رفتار، یو شان خبرې، خو یو نر دی او بل ښځه ده. دا هم د رب العالمین قدرت دی. بعضو مفسرین لیکلي وخلقناکم ازواجا، الله رب العالمین تاسو پیدا کړي یې د یو نارینه او د یو زنانه ده، خو عامه ترجمه ده ده وخلقناکم او پیدا کړي موږ تاسو ازواجن جوړې جوړې یا جوړ کړي موږ تاسو جوړې جوړې وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې دې مونږه نومکم خوب ستاسو سباتن آراما، خوب ستاسو دام آرام ګرځولې. انسان به ستړی کېږي، خفه کېږي به، پریشانه کېږي به، د پریشانیانو نه د آرام دپاره ښکلی علاج هغه خوب دی. دارنګې د ستړیا نه ښکلی علاج هغه دا خوب دی. نو په خوب سره انسان ته آرام ملاویږي. ثبات امام ابن فارس لیکلی دی په مقایس اللغه کې چې ثبات د ثبت نه دی او ثبت ویلی کېږي الراحه. نور هم د دې ډېرې ترجمې دي چې ثبت ویلی کېږي کټوالي ته، کټ کول دی یو شیزه. خوب تم کټ کول ځکه وایي چې انسان د دنیا د کارونو نه ځان قطع کي، کټي کي. بهرحال ثبت خپله معنا دلته چې کوم ده په معنا د راحت سره دی، ځکه الله تعالی انعامونه ذکر کوي. نو دا هم انعام دی چې خوب راحت دی. وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې ده مونږه الليل شپه لباسا جاما، لباسا جامم ګرځولې ده شپه. شپه دا د انسان دپاره یوه جامه ده، لکه څنګه چې په جامې سره انسان پټېږي، د انسان عورتونه پټېږي، چاته نه ښکاري. دارنګې په دې شپه کې تیاره راشي، نو که دی د خپل بیبي سره لکه مخکې الله ذکر کړه وخلقناکم ازواجا ملاویږي، نو پردې ته ضرورت دی. نو الله رب العالمین شپه پیدا کړی او په هغې کې تیاره ده، څوک چاته نه ښکاري. نو په جامې سره هم د انسان پرده راځي، پټوالی د عورت راځي. نو د شپې په تیارو سره هم انسان هغه پټیږي د نورو خلکو د سترګو نه. بعض علماو دلته دا ترجمه کړې ده وجعلنا اللیل لباسا، ګرځولې د مونږه دا شپه لباسا آرام. لکه څنګه چې په لباس کې آرام دی، سړی جامې واچوي آرام وي پکې، دغه شان په دې شپه کې سکون دی، آرام دی. ځکه قرآن کې په نورو آیتونو کې ذکر دی، سورة الانعام کې وجعل اللیل سکنا، الله رب العالمین ګرځولې ده دا شپه آرامه. سورة یونس کې راځي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله رب العالمین ستاسو دپاره شپه پیدا کړې ده د دې دپاره چې تاسو په دې شپه کې آرام وکئ. سکون په شپه کې دی، آرام. علماو لیکلي دي د ساینس او د ټکنالوژي دغه علماو وایي چې کوم خوب په شپه کې وشي ټول بدن ته راحت میلاویږي، د ورځې ټوله ورځ ویده شه هغه راحت پکې نه میلاویږي. دا ولې؟ ځکه په دې شپه کې الله رب العالمین دننه ډېر اسرار، ډېر رازونه، ډېر شیزونه پیدا کړي چې د هغې په وجه د انسان ته آرام میلاویږي. د انګریزانو د ساینسدانانو د تحقیق مطابقه د انسان په دې کوپړۍ کې یو سیل دی CELL، یو خولیه ده، او دغه خولیه چې ده دغه سیل دا د ورځې وده وي، سترګې کار نه کوي لکه د ماښام ښاپېرکه. کله چې شپه راشي دا رایق شي، د هغې کار په دې بدن کې دا دی چې د بدن له آرام ورکوي. او چې ورځ وي د هغه کار نه کوي، ړنده وي په سترګو باندې. د دې وجې نه د شپې وده شه او د ورځې وده شه. د شپې 1 ګنټه خوب او د ورځې 10 ګنټې خوب دا برابر نه وي. د ورځ چې وده شي راپاڅېږي
نور به دې موجود او بدن به دې درد کوي او د شپې چې آرام وکړي نو هغې کې ډېر انسان ته راحت میلاویږي. نو رب العالمین فرمایي وجعل اللیل لباسا، ګرځولې ده دا شپه، وجعلنا اللیل او ګرځولې ده مونږه اللیل دا شپه لباسا جامه، وجعلنا النهار او ګرځولې ده مونږه النهار ورځه معاشا وخت د ګټلو د رزقه، معاشا وقت معاشن، ورځم د دې دپاره ګرځولې چې انسانان وګرځي، لارې ګودرې ویني، خپل ځان دپاره څه وګټي. معاشا معاشا علماو لیکلي دي هر هغه شی چې په هغې باندې ژوند تېرېږي، لکه خوراک شو، څښاک شو، یا دویمه ترجمه دا ده دا وخت دی دپاره د ګټلو چې تاسو یو څه وګټئ. وجه دا ده چې د شپې تیاره وي، تاسو ته څه نه ښکاري، په هغې کې آرام پکار دی. د ورځې رڼا ده نو ته هر کار کولی شي. په سورتو القصص کې به هم راشي چې الله رب العالمین دا ورځ د دې دپاره مقرر کړې چې تاسو پکې ځان دپاره څه وګټئ، خوراک څښاک حاصل کړئ. خوراک هم چې ګټئ عزیزانو، نیت به پکې دا کوئ چې زه د الله بندگی پې وکړم. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وبنینا او جوړ کړي دې مونږه فوقکم د پاسه ستاسو نه ای انسانانو سبعا و اسمانونه شدادا ډېر مضبوط مضبوط دی او کلک دي، کلک کلک اسمانونه دي، مضبوط دي د دې نه چې راغورځېږي نه، شیطانان ورته رسېدی نه شي. دا آیات دلیل دی په دې باندې چې اسمان دا جسم لري، جسم اسې هوا نه ده لکه بعضې ساینسدانان وایي دا اسې هواګانې، دا غلطه خبره ده. الله قرآن کې فرمایي شدادا دا ډېر مضبوط مضبوط دی، طبقا عن طبقه، یو د بل د پاسه دي. ترمذي کې یو حدیث راغلی دی چې د دې یو اسمان دا پیړوالی چې دی دا دومره زیات دی، صرف دا پیړوالی د اسمان چې دا پیړوالی دې ته ویل کېږي چې د دې لاندې حصې نه دی بره پورې دومره پیړ دی د اسمان چې د یو سر نه بل سره پورې دی پیړوالي کې 500 کاله مزل کېږي. معلومه دا شوه چې اسمانونه ودي او مضبوط مضبوط دي د اسمانونه او مضبوط مضبوط جسمونه هم دي د اسمانونو. نو که انسان سوچ وکړي د اسمان په پیدایش کې نو هم به خپل رب وپېژني چې زمونږ رب هغه په دې قادر دی چې مونږ دوباره را ژوندي کولی شي. ولې زمونږ رب قادر دی په دې باندې چې داسې مضبوط مضبوط مخلوق پیدا کړی دی. نو رب العالمین فرمائی وجعلنا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وبنینا او جوړ کړي دي مونږه فوقکم د پاسه ستاسو شدادا اسمانونه کلک کلکه، وبنینا جوړ کړي دي مونږه فوقکم د پاسه ستاسو سبعا و اسمانونه شدادا کلک او مضبوط مضبوطه، مضبوط مضبوط اسمانونه الله پیدا کړي. په سوره تبارک الذی کې تشریح شته مضبوط دی او په دې کې چې دی سوری په دې کې نشته، چاونه په دې کې نشته، فطور په کې نشته، په دې اسمانونو کې داسې مضبوط مضبوط دی. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا جوړ کړي دي مونږه سراجا وهاجا، سراجا اغا چراغا دیوا، وهاجا پړقیدون کې. معنا دا چې په دې اسمان کې رب العالمین نور جوړ کړی دی، نور پیدا کړی. نور څنګه نور دی؟ پړقیدون کې دی، سمه ډیوه ده بلیږي. دا وګورئ چې د اسمان نه چې کوم ډیوه راځي نو هغه په دې
د اسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه دومره یو غټ مخلوق الله رب العالمین دا ادرولی دی. دې ته د الله رب العالمین قدرتونه وایي. نو که څوک معمولی سوچ هم وکړي د هغه انسان دپاره دا بس دی چې دا ټول دلایل دی په دې چې الله به دوباره انسانان را ژوندي کوي. وهاج هغه پړقا ته ویلی کېږي چې د ډېرې رڼا د وجې انسان ورته سم کتلی هم نشي او فایدې پکې هم ډېرې دي. نو الله رب العالمین صرف نور ذکر کو ځکه نور غټ دی په نسبت سره سپوږمۍ ته. سپوږمۍ ذکر یې ونه کو چې داسې غټ غټ مخلوقات الله پیدا کړي. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا را ورولي دي مونگا من المعصرات دوریزونا ماء اوبا ثجاجا دیر را بهیدن کی. معصرات صحیح ترجمه دادا چې معصرات نه مراد وریځې دي. هغه وریځې چې نچوړونکي دي اوبو لره چې یو شیز نچوړ شي اوبه ښکته ترې راتوی شي. دویم تفسیر په دې کې دا هم دی چې د معصرات نه مراد هواګانې دي. دا وریځې چې راځي دا د هواګانو په وجه. نو دغه هواګانې د وریځې زبېښي او د هغې نه دا باران راورېږي. و اکثرو اهل علمو لیکلي مراد ترې نه وریځې دي. نو معنا دا ده وانزلنا او راورولې دې مونږه من المعصرات د هغه نچوړونکو وریځو نه ماء اوبه م راورولې ثجاجا را بهېدونکې. دا بل قدرت د رب العالمین شو. څومره ناشنا ناشنا شیزونه رب العالمین پیدا کړي. دې وریځو ته وګوره داسې مضبوطې مضبوطې او درنې درنې وریځې ثقالا قرآن کې راغلی. دا هم ډېر وزن لري او دا په هوا کې راځوړندې دي او د اوبو نه ډکې دي او رب العالمین ترې اوبه راوروي. دغه ذات چې داسې کولی شي نو رب العالمین قادر هم دی په دې باندې چې انسانان بیا دوباره راژوندي کړي. لنخرج د دې دپاره چې راوباسو مونږه به په دې باران سره د باران په دې اوبو سره ماء حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا چې راوباسو مونږه په دې اوبو سره حبا دانی ونباتا او بوټي. حبا دانی ونباتا او بوټي. د حب نه مراد لکه مثلا د غنمو دانې د جوارو د وربشو د وریجو دا ټولې دانې دي. او د نبات نه مراد لکه بوټي شو د کجوري بوټی دارنګې د رمان د انارو یا نور عام بوټي د انګورو د خربوزو دا ټول دې ته نبات ویلی کېږي یا عامې ګیاګانې ټولو ته شامل دی چې هم ته انسانانو ته پیدوي او هم ته حیواناتو ته پیدوي. دا ټول الله رب العالمین په دې اوبو سره راوباسي. وجنات الفافا او باغنا الفافا ګڼ الفافا چې څانګې ډېرې وي سوری ډېر کړی وي یو بل ته نږدې وي یو بل قسم نه نوتې وي داسې باغونه الله رب العالمین پیدا کړي. خاص کر چې کله سړی د دې غرونو علاقې ته لاړ شي دوی ته بیا پته لګي. نو په دې باران سره بوټي دانې او دا باغونه دا ټول رب العالمین په دې باران سره پیدا کړي دي. دا باران د هغوی خوراک دی. د باران اوبه د هغوی غذا ده. وجنات الفافا الفافا یوه معنا دا ده چې ګڼ ګڼه. دویمه ترجمه دا ده چې یو یو ځای نږدې نږدې مجتمعتا چې یو ځای وي. دواړه صحیح دي. إن يوم الفصل كان ميقاتا. رب العالمین د دې دپاره دا خبرې ذکر کړې
چې یقینا ان یوم الفصل یقین ورځ د فیصلې کان میقاتا دی وخت مقرره ورځ د فیصله به را روان وي یعنی دا هر څه چې الله پیدا کړي دي سبا له به تاسو نه تپوس کېږي انسانانو دا فضول نه دی پیدا ان یوم الفصل کان میقاتا هغه ورځ د قیامت چې دی هغه وخت مقرر دی د ټولو انسانانو د ټولو مخلوقاتو دپاره لیفصل الله فیه بینها چې د ټول مخلوق ترمنځ الله رب العالمین پکې فیصله وکړي ګوره ان یوم الفصل دلته نږدې ذکر کړو د وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سرا رب تمداد رب العالمین فرمایي چې په دې اوبو سره موږ راوباسو لنخرج به حبا ونباتا دا مړه مړه تخمونه دا را ژوندي کوو د دې نه بوټي جوړو باغونه تی بیا جوړ شي همدغه شان به تاسو را ژوندي کېږئ په ورځ د قیامت باندې الله رب العالمین قادر دی په دې باندې او تاسو به را ژوندي کوي په ورځ د قیامت باندې د څه دپاره ځکه یوم الفصل د فیصلې ورځ ده چې فیصله وکړي ستاسو په منځ کې چې کوم اعمال چا کړي او هغه ته به څه بدله میلاویږي یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا الله رب العالمین اوس د قیامت د ورځې هیبتونه ذکر کوي چې ډیره د هیبت والا ورځ ده ډیره خطرناکه ورځ ده ای مؤمنانو تیاری ورته د اوس نه وکئ یوم په هغه ورځ باندې ینفخ فی الصور چې پوکې به وکړی شي فی الصور په شپېلۍ کې فتأتون نو راځئ به تاسو ای انسانانو پیریانو افواجا ډلې ډلې ټول به ډلې ډلې را روان وی د قرآن د نصوصو نه معلومیږي چې دا شپېلې دا به دوه ځل وهلی کېږي په دې شپېلۍ کې کوم چې اسرافیل علیه السلام سره په یو ځل شپېلي باندې به دا ټول کائنات چې تاسو ته ښکاري ای زما بندګانو رب العالمین فرمایي دا به تباه شي لکه اسمانونه ځمکې بوټي کاڼي غرونه انسانان پیریان دا هر څه به مړه شي دا به راوغورځي دویمه شپېلۍ سره ټول انسانان به دوباره را ژوندي شي نو دا دویمه شپېلۍ الله دلته ذکر کړله دا ځکه چې دلته خبره روانه ده په بعث بعد الموت کې چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند دا حق دی او تاسو ټول به ډلې ډلې را روان وئ نو رب العالمین فرمایي چې یوم ینفخ فی الصور په هغه ورځ باندې چې پوکې به وکړی شي فی الصور په شپېلۍ کې فتأتون نو راځئ به تاسو ای انسانانو پیریانو بندګانو افواجا ټول به ډلې ډلې را روان وي هغه میدان د حشر ته قیامت دپاره چې کوم میدان جوړ دی هغې ته به را روان وي وفتحت السماء فكانت ابوابا وفتحت السماء او پرانستلی به شي کلاو به کړی شي السماء اسمان فكانت ابوابا نو شي به دروازې دروازې دا مضبوط اسمان چې اوس تاسو ته ښکاري مخکې الله رب العالمین ذکر کو وبنینا فوقکم سبعا شدادا دا مضبوط اسمانونه دا به سورې سورې به شي دا دروازې به پکې وشي راو به غورځېږي فتحت السماء معنا هم دا ده چې کلاو به کړی شي او همداسې معنا په نور آیاتونو کې ذکر ده وانشقت السماء دا اسمان به وشلېږي فهي یومئذ واهیه دا مضبوط اسمان دا به ډېر کمزوری وي سوره مرسلات کې رب العالمین فرمایي واذا السماء فرجت کله چې دا اسمان کولاو کړی شي سوره انفطار کې فرمایي اذا السماء انفطرت په دې کې به چاونه پیدا شي اذا السماء انشقت يوم تشقق السماء بالغمام
د دې ټولو معنا دا ده چې دا مضبوط اسماندار دا به دړې وړې به شي، دا به راوغورځي چې دا دومره مضبوط شیزونه راوغورځېږي، دا نظام به څومره دړې وړې شي. اشاره د قدرتونو د رب العالمین ته. وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت او روان بکړې شي الجبال دا غرونه فكانت نشبا سرابا پشان د پړق د شګې. وسيرت الجبال روان بکړې شي دا غرونه فكانت نشبا سرابا هغه پړق د شګې شګوګله دا مضبوط غرونه دا به هوار کړی شي. په غرونو باندې مختلف مراحل تیریږي. سراب معنا دا ده چې دا به شي په شان د هغه شګوګل او هغه پړق د شګې نه وي هغه شان به شي. که خیال هم کړی وي د لارې نه چې یو شي ته سړی ګوري هسې پړقا کې ته چې ورشي هغه به هېڅ هم نه وي، ته به وایې که شګه ده یا به دلته څه پراته نو تا ته به هسې ډېرکي ښکاري دا غرونه، خو چې ورشي هغه به ډېر اوار وي، دوړه باسي وي، مضبوطوالی د دې غرونو هغه به ختم وي. رب العالمین قرآن کې د دې غرونو نور دغم ذکر کړي چې دا به دوړه وړه شي دا غرونه. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا دا غرونه به داسې شي لکه دوړه خوره شوې، دوړه الوزولې شوې. وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا مضبوط غرونه دا به داسې شي لکه مالوچ ډانډس کړی شوي. وكانت الجبال كثيبا مهيلا اسې ډېرکۍ به وي رابهولې شوي چې بس اسې د شګو هغه ډېرکۍ به پاتې وي. داسې یوه سخته ورځ ده د دغې شپېلۍ سره دا هر څه نظام د اولې شپېلۍ سره دا ټول داسې تس و نس کېږي او د دویمې شپېلۍ سره انسانان دا راپورته کېږي. نو دا ټول دلایل دي په قدرتونو د رب العالمین باندې. داسې یوه ورځ را روانه ده عزیزانو چې کله ترجمه اورئ سوچ پکې دا کوئ چې یو حقیقي ورځ را روانه ده، داسې یو سخت حالات را روان دي. نو بیا قرآن په انسان باندې اثر هم کوي. صرف علم او صرف ځان پویول دا خپل هدف او ټارګټ مه ګرځوئ. د علم سره لرې سوچ کوئ چې دا حقیقي ورځې دي. زمونږ د پیدایش مطلب هم دا دی چې موږ به دغه ورځ ته ورځو. رب العالمین فرمائی ان جهنم كانت مرصادا، ان جهنم یقینا جهنم كانت دے مرصادا زید چوکی، مرصادا مرچدا و زید چوکی دے. ان جهنم كانت مرصادا معنا دا په جهنم چې کوم ملائکه مقرر دي هغه انتظار کوي چې کله به دا کافران او جهنمین راځي او د جهنم د پاسه به تیریږي په دې پل باندې چې ښکته ور وغورځوو. یا دویم مطلب دا دی جهنم تیار شوی دی. جهنم نه مراد اور د جهنم. جهنم خپله معنا د هغه کنده چې هغه ډېره جوره وي چې هغه جوروالی د ډېر لرېوالي د وجې نه نه ښکاري. نو رب العالمین فرمایي ان جهنم یقینا جهنم كانت دې مرصادا زید چوکۍ او مورچه ده د دې کافرو دپاره د دې ګنهګارانو دپاره. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې جهنم د پاسه یو پل دی کوم ته چې مونږ او تاسو پل صراط وایو. د دې پل په خوله کې داسې کونډې دي د اوسپنو او د اوره. نو دغه کونډې چې دا به د انسان ته انتظار کوي چې کله به تیریږي. چې سړی مشرک وي کافر وي بد عمله وي نو دغه کونډې به رانیسي او ښکته دې اور ته به غورځوي. ولې دوی ځکه انتظار کړی ډېره. معلومیږي دا چې هر یو انسان که هغه مسلمان دی او که کافر دی هغه به په دې جهنم باندې یو ځل ورځي. او دا قرآن کې په نور آیتونو کې راغلي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشته په تاسو کې هیڅ یو انسان مګر هغه خامخا ورتلونکی دی په دې جهنم باندې ورتېرېدونکی دی.
نو اے زما بندگانو تیاری وکړئ دې ورځې ته اسې قصې مه ګڼئ انتظار کوي دا جهنم غړمبا کوي دا جهنم چې کله به دا انسانان مال راځي او زه به یې خورمه للطاغین مآبا للطاغین د پاره د سرکشانو مآبا ځای د ورتللو دی هر سرکشه انسان چې وي د هغې دپاره ځای طغیان ټولو ته ویلی کېږي یا یې طغیان د کفر کړی وي سرکشي کړی وي کفر یې کړی وي یا یې شرک کړی وي یا یې ګناهونه کړي وي جوړ اصل کې جهنم د کافرو دپاره دی خو څوک چې د کافرو اعمال کوي گناهونه کوي هغه سړی به هم دلته ورځي للطاغین مآبا ځای د ورتللو دی د طاغین او د سرکشو خلکو دپاره لابثین فیها احقابا څومره وخت به یې سړی په دې جهنم کې رب العالمین فرمایي بې نهایته د دغې زمانې هیڅ انتها نه ده معلوم یعنی لا محدوده زندگی دا نه 20 کاله نه 1000 کاله نه 50,000 کاله دا سرکش خلق او دا کافر او دا مشرکان او کافران دا به بې حساب زمانه په دغه جهنم کې پراته وي لابثینا اوسیږي به دا وخت تېروونکي وی دا جهنمین فیها په دې جهنم کې احقابا ډېر ډېرې زمانې احقابا ډېره ډېره زمانه حقب د لغت په لحاظ هغې زمانې ته ویلی کېږي چې انتهای معلومه نه وي د دې داسې تفسیر لکه لابثین فیها سینینا ډېر کلونه به پراته وي خو د ډېرو صحت شته نشته دی نو معنا دا ده چې دا به همیشه همیشه دپاره پراته وي بعض علما ویلي احقاب یو موده به پراته وي خو بیا ترجمه داسې ده چې په دې جهنم کې به ډېره موده پراته وي بیا به رب العالمین نورو عذابونو ته ولېږي یخ یخ عذابونه به ورله ورکړي لکه سخته یخني دا هم عذاب دی او دارنګې بل عذاب ته به ولېږي په جهنم کې درکات دی جهنم دی سعیر دی سقر دی د جهنم نه به ولېږي به سقر ته نورو کندو ته ویل کندې ته به ولېږي قرآن کې داسې معنا په نور آیتونو کې راغلی رب العالمین فرمایي په سوره صاد کې هذا وان للطاغین لشر مآب یقینا د دې سرکشو خلکو دپاره ډېر بد ځای د ورګرځېدو دی جهنم یصلونها فبئس المهاد جهنم ته به ورځېدوی الله به ورته وایي فلیذوقوه حمیم وغساق ګرم ګرم عذابونه به پسه کي وینې سوې د جهنمینو دغه بس کي وآخر من شکله ازواج نور بم د دوی دپاره عذابونه وي نو که احقابا معنا دا شي چې یوه موده نو بیا معنا دا ده چې د یو عذاب نه بیا الله منتقل کي بیا بل عذاب ته خو هیڅ د وتلو هغه امید نشته دی چې کله کافر مشرک دی جهنم ته وردن نشي مسلمانان بم جهنم ته ځي عصاة المؤمنین الله به ورله عذاب ورکوي خو بیا به یو وخت کې بیا راوځي څنګه ځای رب العالمین فرمایي لا یذوقونا نبس کی دا جهنمینا فیها په دې جهنم کې بردن یخني ولا شرابا او نه د څښلو څه څیزه بردن ولا شرابا د بردن نه مراد علماو لیکلي یخې یخې هواګانې به هم نه وي چې د دوی دا ګرمي دا پې لږه سړه شي دا ګرمي لږه په یخنۍ بدله شي خوب ته م ویلی کېږي په خوب سره انسان تنده ماتېږي ګرمي ختمیږي خپله معنا د بردن یخوالي ته وایي خو دا نورې معناګانې دا تفسیر دی دا هم شاملې دي دا هم معنا یې صحیح کېدی شي خو خپله معنا دا ده چې نه به وي په دغې کې د دوی دپاره څه یخني یخ شیزونه به ورله نه وي او نه داسې د څکلو شیز چې د دوی تنده پې ماته شي شراب خو به وي د څکلو شیزونه به وي الله یې ذکر کوي خو تنده به یې نه ماتېږي د دوی نو رب العالمین فرمایي لا یذوقون نه به څکي دا جهنمیان فیها په دې جهنم کې
بردن یخنی چې د دوی ګرمي سړه کې، یخي اوبه به نه وي چې د دوی تنده ماته کې، خوبونه به نه وي چې د دوی سوچ به بدل شي. ولا شرابا او نه د څکلو څه څیزه داسې څکل چې د دوی تنده پې ماته شي. څکل شته دی رب العالمین فرمایي الا حمیما مګر هغه خوټ کېدلې اوبه به وي، وغساقا او وینې زوي به وي د جهنمینو. خوټ کېدلې اوبه به وي هغه بس کی، او دارنګې د جهنمینو د زخمونو نه چې کم وینه کم پیپ او دا نونه روان دي دغه به د دوی خوراک وي. رب العالمین فرمایي داسې یوه سخته ورځ را روانه ده عزیزانو. حمیما وغساقا. غساق د جهنمینو وینې زوي، او دارنګې غساق بعض مفسرینو ترجمه داوم کړې ده چې مراد تینا د شپې دا خوب دی، خو دلته د سیاق او سباق نه دا معلومیږي چې دغه د جهنمینو دا ویني دا زوی دا به دوی څکي، دا څښاک خوراکونه. حدیث کې راغلی ترمذی کې روایت دی چې جهنمي به تږی شي، ډېرې چغې او فریاد به وایي، ژبه به راوځي، په لارې ځای کې به لږې اوبه ویني چې دا اوبه دي چې کله ورشي د هغې خواله هغه به ډېرې ګرمې اوبه وي چې دې خولې ته نږدې کې د ډېر ګرمایش د وجې نه دا لاندې شونډې دا به یې د نامه ته راورسي، دا بره شونډه دا به یې د سر ته ورسېږي، د غاښونه به یې بار راوځي، او دننه دا ژبه او دا کلمې دا به د شا د غاړې بهر وځي، او په دې مرۍ کې به دا اوبه ونښلي، ځکه چې په هغې کې به زقوم وي، غنې به پکې پرتې وي. نو رب العالمین فرمایي الا حمیما، شته دی د دې جهنمینو دپاره حمیما ګرمې ګرمې خوټ کېدلې اوبه، وغساقا او وینې زوی د جهنمینو، جزاء دا بدله ده، وفاقا پوره پوره. وفاقا نه مراد برابره ده د دوی د عملونو سره، د دوی ګناهونه ډېر غټ غټ وو، نو الله رب العالمین ورله د هغې موافق غټه سزا م ورله ورکړله. جزاء وفاقا چې څه کري هغه به ریبې، د هغې برابر د خپلو اعمالو. قرآن کې رب العالمین په سورې روم کې فرمایي ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، چا چې بد عمل کړي نو عمل بدله به هم د هغې بده وي، بد عذابونه به رب العالمین ورکوي. داسې یوه سخته ورځ د رب العالمین فرمایي انهم كانوا لا يرجون حسابا، یقینا انهم یقینا دوی وو كانوا لا يرجون وو چې امید به یې نه لرلو حسابا د حسابه، امید به نه لرلو د حسابه، هیڅ تیاری نه کو دی قیامت ته چې قیامت دا به حق وي او دا به را روان وي. دویمه ترجمه د لا یرجون معنا دا د لا یخافون، ترجمه بیا داسې ده انهم یقینا دا کافر او مشرکان یا هغه خلک چې په ګناهونو کې مبتلا دي، کانو ودوی په دنیا کې لا یرجون نه یریدل حسابا د حساب نه، چې مونږ سره به حساب کې د ورځې د حساب نه هیڅ یره یې په زړه کې نه راتله، هیڅ یې سوچ او دهان هغې طرف ته نه تو. عزیزانو په دې آیات کې علت ذکر دی، یو د زړه کې یره نه ساتل دا د کافرو صفت دی د قیامت نه، دویم دا د غفلت زندگی تیروله، ځان به غافله کوئ نه، همیشه د پاره سوچ پکار دی چې یوه ورځ را روانه ده او ما سره به حساب کې، هر قدم چې اخلي اول دا سوچ کوه چې د دې جواب ورکولی شم په قیامت کې او که نه شم ورکولی. نو رب العالمین فرمایي وکذبوا بآیاتنا، او ودوی کذبو چې دروغجن یې ګڼل بآیاتنا آیاتونه زمونږه په دنیا کې کذابن په دروغجن ګڼلو سره، دا به یې ویله چې دا قیامت دا نه راځي، د قیامت دا ورځې دا اسې قصې دي، د خلکو ذهنونه به یې مزید هم خرابول، تکذیب یې کړی و که نه. کذابن د دې ټولو عذابونو علت الله ذکر کو. اول علت یې دا و چې د دوی د ورځې د قیامت نه یره نه وه،
امید نو چې دا حساب هم لا یو شیز دی چې دا به راشي یقیني نو په ورځ د قیامت باندې او دویمه وجه هغه دا ده چې د خلکو تکذیب کو چې قیامت نشته نو ځکه یې دا ظلمونه ګناهونه شرکونه کفرونه کول رب العالمین فرمائی وکل شیء احصیناه کتابا سوال دا راځي چې دوی خدا عملونه کړي کچېرې په ورځ د قیامت انکار وکړي چې موږ نه دي کړي قرآن کې د دې مثالونه تیر شوي قسمونه به کول والله ربنا زمونږ دي د الله په ذات باندې قسم وي چې موږ شرک نه دی کړی په قیامت کې به هم دا وایي رب کائنات جواب وکړو چې نه انکار نشي کولی وکل شیء او هر یو شیز احصیناه راګیر کړی دی مونږه کتابن په لیکلو سره هر یو شیز مونږ لیکلی د هر یو انسان د دې خولې نه چې کومه خبره راوځي د دې لاس نه چې کوم عمل صادریږي د ده د بدن چې کوم اعمال کوي دا ټول هغه ملکو هغه ملائکو او فرشتو هغه لیکلي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیه دا انسان یو خبره د خولې نه نه راوباسي مګر د هغه سره لیکونکی وي ډایرک هغه محفوظ کړي که بده خبره وه نو دام لیکلی کېږي او که ښه خبره وه دام لیکلی کېږي الله وی دا ټول منګ لیکو په صحیفو د اعمالو کې دا محفوظ پراته دي انکار ته نشي کولی بیا او په ورځ د قیامت دا به د ټولو انسانانو ته ښودلی کېږي بیا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فذوقوا نو پس اوڅکئ فلن نزيدكم هچره نزیاتو من تاسو لره جهنميانو الا عذابا مگر عذابا مخکې تیر شو لابثین فيه لابثین دوی به وخت روون کی وي په دې جهنم کې فيها احقابا ډېرې زمانې بے حساب زمانې بے شماره زمانې او دا واز به ورته کېږي فذوقوا بس سکئ تاسو موږ به درله نور عذابونه درکوو دا ډېر سخت اعلان دی د کافرو دپاره په جهنم کې چې د دوی د عذاب د پاسه به عذابونه وي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا رب کائنات فرمایي که دا څرمنې وسوځي بله څرمن به ورته موږ ورواچوو د دې دپاره چې دا عذاب نورم صحیح وڅکي دا جهنمینا نو دا د دوی د اعمالو دا بدله وه رب کائنات فرمایي ان للمتقین مفازا اوس د نیکانو خلکو دپاره جنتونه دي کامیابي ده زیری د مسلمانانو ته صرف او دارنګې ویره ورکول دا د قرآن قانون نه دی بلکې رب العالمین چا چې روژه نیولې وي چا چې قیام اللیل کړی وي چا چې صدقات ورکړي وي چا چې زکاتونه ورکړي وي چا چې ایمان راوړی دا متقیان خلک دي د دوی دپاره هم ښې بدلې شته د کافرو دپاره بدې بدلې د دوی دپاره ښې بدلې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول زمونږ او ستاسو ټول مشران کشران او مونږ په خپله ټول مسلمانان د جهنم د اور نه وساتي او رب العالمین دې مونږ او تاسو د متقیانو په صفونو کې راولي هغه خلک چې هغوی ته به جنتونه میلاویږي رب فرمای ان للمتقین یقینا شته دی د متقیانو پرهیزګارانو لپاره چې ځانونه د کفر او د شرک او د بدعات او د ګناهونو نه بچ ساتلی وي دنیا کې او نیک اعمال کړي وي مفازن زید کامیابی شته مفازن دویمه ترجمه دا ده چې د دوی دپاره د سیل ځای شته دی سیل ځایونه دي پارکونه دي د دې جنتینو دپاره چې کوم طرف ته ځي او ښکلي باغونه ښایسته ملګري دوکې به نه وي حسدونه به نه وي کینې به نه وي بغضونه به نه وي داسې یو ښکلی کور هم رب العالمین هغه برابر کړی د متقیانو دپاره مفازن ځای د کامیابۍ چې هغه جنت دی حدائق و اعنابا حدائق باغونه دي و اعنابا او انګور دي حدائق هغه باغونه چې د هغې نه دیوال تاوي ښکلي دیوالونه به تې تاوي د یاقوت او د مرجان کاڼي به پکې لګېدلې وي
حدیث کې راغلی چې دیوال د جنت چې وي هغه به د یاقوت او د مرجانو د ښکلې ښکلې کاڼي دا به پکې لګېدلې وي هسې د کلي دیوال به نه ښه چې د خټو د ګټو نه جوړ وي جنت یو ناشنا ښکلي صفات لري او هغه باغ ته ویل کېږي چې ارد ګرد احاطه دیوال ته تاو شوی وي نو زید سیلونه دی د دوی دپاره مفازن زید سیل زید کامیابی حدائق باغونه به وي قسمه قسم و اعنابه و انګوره انګور الله تعالی خاص ذکر کړل وجه دا وه چې د عربو د انګور ډېر خوښ او دویم دا دی چې انګور د جنت دا یو ناشنا انګور دي نورې میوې هم پکې شته دی انګور شو بعضې چې په قرآن کې ذکر دی انګور شو انار شو دا ټول دا ډېر ناشنا ناشنا خوندونه به لري او ناشنا ناشنا اوصاف به لري نو ځکه الله خاص ذکر کوي وکواعب اترابا او شته دی د دې جنتیانو دپاره کواعبه ځوانې جنکۍ پیغلې جنکۍ اترابه همزولې به وي د دوی مشرانې به نه وي د دوی نه همزولې همزولې به وي کواعب خپله لفظي ترجمه دا ده مفسرینو لیکلي قرآن دی چې څه پکې راغلي هغه بیانول پکار دي کواعب هغې زنانو ته ویلی کېږي اللواتي قد استدارت نهودهن چې د هغوی دا سینې دا راځوړندې نه وي علماو لیکلي کرمانې په شانته د انارو اشاره د دې خبرې ته چې ټچ شوي به نه وي پیغلې پیغلې جنکۍ به وي دا به د دې جنتیانو دپاره وکواعب او ځوانې او پیغلې جنکۍ به وي د جنتیانو دپاره اترابا همزولې به وي وکأسا او دارنګې پیالې به وي د شرابو دهاقا ډکې 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 به وي د شرابو کأسا دهاقا د شرابو نه ډکې ډکې کاسې به وي لوښي به وي یا دهاقا دویمه ترجمه دا ده وکأسا او دارنګې پیالې به وي ګیلاسونه به وي دهاقا د شرابو دهاقا چې پرله پسې به راوړلی شي د جنتیانو ته یعنی نشه نشه به پکې نه وي تاله به خوند درکوي چې تی اوس کې نوره په تا ستا په عقل باندې به پټوالی نه راځي ستا عقل هغه به نه خرابي دواړه ترجمې صحیح دي ښه لا يسمعون فيها نبا اوردا جنتيان فيها په جنت کې لغون بے فائدې خبرې ولا كذابا او نو دروغجن کول یو بل لرا فضول خبرې هم پکې نشته کله کله سړي ته ډېر نعمتونه په دې دنیا کې حاصلې خو کله یو راشي یوه خبره ته وکړي کله بل راشي بله ته وکړي هسې دماغ دله خرابوي نو جنت داسې یو ځای دی چې هلته فضول بے فائدې خبرې هلته نشته دی او کذابا د دې د یوې خبرې تکذیب به هم نه کېږي چې ته کومه خبره وکړې ستا خبره به هم صحیح وي دا لا یسمعونه دا یې نږدې ذکر کو د شرابو سره د دې معنا هم دا د دنیا شراب چې اوس کې سړی په شړو باندې سر وي کله یوه خبره کله بله کله کنځلې شروع کړي کله دروغو خبرې شروع کړي د جنت شراب چې دی وڅکل نو ته به په کنټرول کې ستا هغه د خولې کنټرول هغه نه بې کنټروله کېږي ښې خبرې به دې د خولې نه راوځي دماغ به دې په ځای وي جزاء من ربک بدله ده د طرفه د رب ستانه عطاء او بخشش دی حسابا ډېر زیاته بې حسابه یو ښکلې تحفه رب العالمین تعالی درکړې ده دا جنت جزاء من ربک بدله ده د طرفه د رب ستانه تا داسې عمل کړی نو الله رب العالمین هم درله ډېر ناشنا ناشنا نعمتونه درله درکړل جزاء من ربک عطاء حسابا یعنې ستا د عمل نه زیات تا ته بدله میلاوېدل دې ته ویلی کېږي عطاء غیر مجدود عطاء هغه ورکړه بې حسابه ده دویمه ترجمه ده د جزاء
من ربک جزاء حسابا. حسابا دا صفت ده د جزاء د پاره، معنا به داسې کوئ جزاء دا به بدلی وي، حسابا شمارلی شوي، من ربک د طرفه د رب ستا، عطاء د ورکړلی کېږي به دې جنتیانو ته، یعنی هر عمل به جدا جدا بدلوي. حسابا په معنا د معدودا سره، اوله ترجمه هغه راجحه ده. جزاء بدله به وي من ربک، دا جنت بدله ده د طرفه د رب ستا، عطاء بخشش دی ورکړه ده، حسابا ډېر زیاته ډېر نعمتونه الله درکوي. رب السماوات والارض وما بينهما، رب د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې، وما بینهما او د هغې څه چې په منځ د دې دواړو کې دي. الرحمن، رحمان ذات دی ډېر رحم کوونکی دی. لا یملکون منه خطابا، لا یملکون نه به لري دوی وسه منه د الله تعالی سره خطابا د خبرو کولو. د قیامت هغه حالت بیانوي چې په ورځ د قیامت رب العالمین به غصه وي. د الله رب العالمین سره به څوک سفارشي خبرې هم نشي کولی چې د چا سفارش وکړي. بیا به رب العالمین اجازه وکړي رستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او هغه به بیا سفارش شروع کړي، خو هغه هم په اذن په اجازه د رب العالمین، د الله د اجازې نه بغیر څوک سفارش هم نشي کولی، د الله سره خبرې نشي کولی. ټول انسانان به راشي آدم علیه السلام ته به ووایي چې دا سفارش وکړه رب العالمین ته چې اوس حساب شروع شي. هغه به اعتذار وکړي زه نشم کولی، ما نه یوه خطایي شوې دنیا کې. دغه شان نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول به اعتذار وکړي. په دې کې به ډېر کلونه تیر شي، را به شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، بس هغه به سفارش شروع کړي د الله په اذن او د الله په اجازې سره. داسې یوه ورځ را روانه ده. یوم یقوم الروح والملائکة، دغه ورځ سختوالی رب العالمین او لویوالی بیانوي، ځکه ورته الله ویلي عن النبأ العظیم، لوی خبر دی. یوم په هغه ورځ باندې یقوم الروح چې وبدرېږي، الروح روح، والملائکة او ټول ملائک، صفا صفونه صفونه، لا یتکلمون خبرې به نشي کولی، الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې اجازت کړی وي، اذن چې اجازت کړی وي، له هغه ته الرحمن، رحمان ذات. وقال او ویلی وی په دنیا کې صوابا حق خبرې کړې وي، هغه ته رب العالمین اجازه وکړي چې خبرې کوه. یوم یقوم الروح، د روح به ودرېږي. دا روح څوک دی؟ د روح په باره کې ډېر اقوال د علماو دي، خو راجح دوه قولونه دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او عبدالله ابن مسعود او داسې نورو صحابه کرامو نقل دی چې روح دا یوه فرشته ده، په ټولو فرشتو کې ډېره غټه ده. انه ملک من اعظم الملائکه، هغه به هم په دغه ورځ راشي او رب العالمین ته به د یری او د ګبراهټ په حالت کې به ولاړ وي. په ملائکو زمونږ ایمان دی که نه؟ په ملائکو کې یو عظیم خلقت او پیدایش والا، عظیم بدن والا یوه فرشته ده. دویم تفسیر هغه دا دی چې د روح نه مراد جبرائیل امین دی. دواړه صحیح دي، د یو د بل سره ټکراو نشته. جبرائیل امین به هم راځي او دغه غټه فرشته چې ده په ټولو فرشتو کې عظیمه فرشته، دا به هم په دې ورځ باندې راځي. د روح تفسیر په نورو ځایونو کې راغلی دی قرآن کې، نزل به الروح الامین، مراد تینا جبرائیل امین. دا به هم ولاړ وي، لا یتکلمون، خبرې به نشي کولی هیڅوک، الا من مگر هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازه کړې وي هغه ته رحمان ذات. وقال صوابا، او ویلی وی حق خبره. قال صوابا مراد د دې نه دا دی چې په دنیا کې ښې خبرې کړې وي، د توحید کلمه یې ویلې وي، دارنګې بې فایدې مجلسونه نه وي کړي. نو داسې خلک به سفارشونه هم کوي، نیکان خلک وي، دوی به خبرې کولی شي. بیا مفسرینو لیکلي
چې د ثواب نه مراد امام مجاهد رحمه الله عبد الله ابن عباس مراد تینا کلمت لا اله الا الله دی چې لا اله الا الله ویلې وي په لا اله الا الله ایمان وي د لا اله الا الله مطابق زندگی تیر کړی وي دا خلک چې کوم دي دوی ته اجازه به ملاويږي ذلك اليوم الحق رب العالمين فرمای ذلك اليوم الحق دغه ورځ حق ده ذلك اليوم دغه ورځ چې ده الحق حق ورځ ده رښتینې ورځ ده خامخا راتلونکې ده فمن شاء نو پس هغه څوک چې وغواړي فمن شاء هغه څوک چې وغواړي څه شی وغواړي څوک چې وغواړي مفسرینو لیکلي النجات د دې عذابونو نه ازادي غواړي د جهنم نه بچاو غواړي جنت ته تګ غواړي نو څه چلو کې فمن شاء هغه څوک چې غواړي چې کامیاب شي ورځ د قیامت نو اتخذ ودینی سی په دې دنیا کې الی ربه رب خپل تا مآبا لار د ورتللو لار د وګوري او په هغه لار د روان شي چې هغه دا صراط مستقیم دا قرآن دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی په دې لار روان شنو ته به کامیاب شي مآبا لار د ورتللو او مآب اصل کې زید ورګرځیدو نو الله رب العالمین سره تعلق جوړ کړه الله ته به څنګه ورځي پیغمبر طریقه ښودلې وه ترکت فیکم امرین ای زما امتیانو زه خو لاړم د دنیا نه تاسو ته مې دوه شیزونه پرېښودل یو څه شی دی کتاب الله و سنتي د الله کتاب مې پرېښی د دې سره تعلق جوړ کړئ په دې منګولې ولګوئ او خپل احادیث او خپل سنت مې درته پرېښودله حدیث کې به راغلی چې کله تاسو په دې باندې منګولې ولګولې عمل هم پې کو تاسو به ګمراه نه شئ نو سیده لار دغه لار ده انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا مونږ یره درکړې تاسو ته عذابا قریبا د عذاب نږدې نه عذابا قریبا نه مراد یا قیامت دی هر یو راتلونکی شی دی نږدې وي ځکه ورته الله قریب ویلی ډېر نږدې دی نبی صلی الله علیه وسلم به دا دوه ګوتې داسې ونیولې چې انا والقیامت کهاتین زما او د قیامت ترمنځه دومره فاصله ده لکه د دې دوو ګوتو ترمنځه دومره نږدې را روان دی دا قیامت ځکه کل قریب کل آت قریب هر یو شی چې را روان وي دا زر را رسیږي دا وګورئ دا وختونه څومره زر زر تېرېږي او یا مراد تینا عذاب قبر دی د قبر عذاب دا خو بیخي نږدې دی اذا مت چې مړ شې نو فقط قامت علیک القیامه د دې عذابونو نه مونږ یې راولي وی تاسو نو ویرېږئ ای زما بندګانو یو ناشنا منظر دی په قیامت کې په دې اخري آیات کې هغه دا دی یوم ینظر المرء ما قدمت یداه یوم په هغه ورځ باندې ینظر وبویني المرء هر یو سړی ما هغه عمل قدمت یداه چې مخکې لېږلی دی لاسونو د ده چې څومره اعمال دې کړي دا ټول به په دې خپلو سترګو باندې ویني ويقول الكافر او وای به کافر یا لیتنی های ارمان دې ما لرا كنت ترابا چې وې زه خاورې خاورې کاش چې زه خاورې وې مفسرینو لیکلي دي چې مسلمان المرء نه مسلمان به خپل اعمال ویني یعنی د اعمالو بدله به ویني او کافر به ارمان کوي وخت به ترې نه تېر وي یا لیتنی كنت ترابا د دې درې مطلب مفسرینو لیکلي چې کافر به ولې وایي چې کاش د خاورې وی دا خاورې ولې ذکر کړه بل شی ولې نو ذکر کړی یو دا دی یا لیتنی كنت ترابا کاش چې زه انسان نه وی پیدا زه د خاورې خاورې وی چې خلک په ما باندې ګرځېدی خو چې زه انسان نه وی پیدا په ما باندې اوس څومره سخت حالات دي او څومره سخت حالات را روان دي ارمان به کوي دویم چې کله دی د خاورو نه راپورته شي د دې قبر نه نو دا به ارمانو کې کاش چې په دغه خاورو کې خاورې شوی وی او زه دوباره نه وی راپورته شوی دریم علماو لیکلي یو صحیح حدیث کې راغلی او روایت عبدالله ابن عمر ابو هريره زهو دوی نه نقل له امام ابن جرير د ابو هريره زهو مرفوعا نقل کړي
چې د دې حیواناتو د څارو د دې ګډو بزو د دوی ترمنځ به حساب کیږي. حتی حدیث کې راغلی چې کم څاروی د ښکرې لري او کم یې نه لري او کونډی څاروی چې وي، دا بې ښکرو څاروی به راشي رب العالمین ته به ووایي چې دې زه په خپلو ښکرو والی. الله رب العالمین به ورله د هغې نه بدل واخلي. نو دا حیواناتو ته به بیا چې د دوی حساب وشي، دا مرغان او حیوانات دوی ته به الله وایي کونو ترابه، تاسو خاورې خاورې شئ. نو دا جهنمین چې وګوري چې دوی خاورې خاورې شي، دوی به مو وایي ویقول الکافر، کافر به وایي یا لیتنی، ها یرمان دی ما لره، افسوس دی ما لره، کنتو ترابه، چې وی زه خاورې خاورې په شان ته د دې مرغانو، چې زم شوی په شان ته د دې مرغانو خاورې خاورې شوی. عزیزانو ډېر سخت حالات دی او هغه په دې صورت کې بیان شو، سورت عما یتساءلون کې. نو په دې کې سوچ هم پکار دی، دا زده کول هم پکار دي، خپل ځان له هم زده کول، خپلو بچو باندې هم، چې د اول نه داسې تربیت وشي چې په دې ذهن کې د قیامت داسې حالات کیږي او انسان بیا دا صورتونه وایي او په دې کې سوچ او تدبر کوي، نو بیا انسان ګناه ته ډېر زړه نه ښه کوي، نیکو اعمالو ته یې توجه ډېره برابرېږي. زمونږ د مسلمانانو کمی دا دی قرآن وایي او په قرآن کې چې څه دي په هغې باندې ځان نه پوهیږي. الله رب العالمین دې ما او تاسو ټول او ټول مسلمانان، ټول پښتانه هغه د الله په کتاب باندې پوه کړي.